ربیع الاول زکه برکتی میاشت ماوي چې په دې کې آقای نامدار دنیا ته راغلی دی هغه پیغمبر راغلی دی چې هغه پیغمبر به وي زه د یتیمانو ملګری ما زه د بیچارهګانو ملګری ما زه د بېوسه خلکو ملګری ما زه چېرته ظلم او ستم چا سره نه کومه زه چېرته زیتی د چا سره نه کومه زه به همیشه د مظلوم په صف کې ولاړ یم زه به د غریب په صف کې ولاړ یم زه به د مزدور په صف کې ولاړ یم زه به د بیچاره او د لاچاره په صف کې ولاړ یم چې کوم سړی ظلم کوي د هغې لاس به نیسمه چې کوم سړی ستم کوي د هغې لاس به نیسمه نور به ظالمان ظلم ته نه پرېږدم نور به ستمګر ستم ته نه پرېږدم نور به جابران خپل جبر ته نه پرېږدم زه به د یتیمانانو ملګری یم دا به مې د سینې سره لګولي وي دا به زما په غې کې پراته وي دا به زما په لمن کې پراته وي دا به زما په در کې پراته وي دا به زما په کور کې پراته وي دا به زما په حجره کې پراته وي دا به زما په جومات کې پراته وي کفالت به موله زه کومه تربیت به موله زه کومه ایمان به ورته زه ښایمه عقیده به ورته زه ښایمه قرآن به ورته زه ښایمه د دنیا کامیابي به ورته زه ښایمه د آخرت کامیابي به ورته زه ښایمه تمامې کامیابۍ به زما په غلامۍ کې وي تمامې کامیابۍ به زما په نوکرۍ کې وي هغه سړی چې زما در ته راغی دا به دنیا کې هم کامیابي هغه سړی چې په ما ایمان راوړو دا به آخرت کې هم کامیابي چا چې زما کلمه وویله چا چې زما قرآن وویلی چا چې زما قانون ومنو چا چې زما آیین ومنو چا چې زما دستور ومنو چا چې زما غلامي وکړه چا چې زما نوکري وکړه دا به دنیا کې کامیاب وي دا به آخرت کې کامیاب وي دې میاشت کې داسې شخصیت راغلی دی ځکه د مقام والا میشته ځکه فضیلت والا میشته ځکه لوی شان والا میشته ځکه شرافت والا میشته چې تعلق یې د آقای نامدار د پیدایش سره دی تعلق یې د امام الانبیا د راتګ سره دی تعلق یې د امام الانبیا د سترګو غړولو سره دی ځکه دومره لوی مقام او منقبت دې میشته میلاو دی